محمد نبی له غوره کارکردګۍ وروسته د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. محمد نبی د شارجا وایرز پر وړاندې د 3 ویکټو او د 8 منډو په جوړولو سره د لوبې غوره لوبغاړی شو. وقار سلام خیل د تیرې شپې په لوبه کې د 3 ویکټو اخیستلو سره په روان څلورم پړاو نړیوال لیګ کې د خپل ویکټو شمیر 15 ته ورسولو او لا هم مخکښ ویکټ اخیستونکی دی. د شل اوریزو لوبو په 2 اړخیزو سریزونو کې د سویلي افریقا د ناکامیو دوام. سویلي افریقا لوبډلې د 2023 میلادي کال راهیسې د شل اوریزو لوبو 14 2 اړخیز سریزونه ترسره کړي چې یوازې یوې ګټلې ده. ویرات کوهلی د هند کورنیو سیالیو کې لوبېږي. ویرات کوهلی د هند کورنۍ ویجی هزاره یو ورځنیو لوبو سیالیو ته چمتووالی پیل کړی دی. هند په 15مه شل اوریزه لوبه کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړه او له دې سره د شل اوریزو لوبو سیریز 3-1 وګاټه. تیر شپه سید قاتل غوره توپخانه ترسره کړه. نوموړي په 44 توپونو د خپل لوبډلې لپاره 6 منډې جوړې کړې.